شهسوار د سندرو سره سره به فلمونه هم جوړوي. لکه څنګه دې نه مخکې هم شهسوار سندرو سره سره به هغه د پښتو فلمونو کې هم کار شروع کړی و. اوس د شهسوار په حواله چې کومې خبرې روانې دي چې شهسوار نوې سندره هم راغلی دی، نوې فلم یې هم راغلی دی، داسې مختلف قسم خبرې شروع دي. خو آیا حقیقت کې شهسوار اوس په دې ټایم کې چرته دی او څه کول غواړي او څه سوچ یې کړی دی؟ ټول حقیقت موږ راغونډ کړی دی. زه غواړم د شهسوار په حواله در سره نن هغه حقیقت، هغه رښتیا خبرې وکړم چې تاسو په خپله د هر څه نه خبر وئ. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. داس چل شوی دی چې کله هم د شهسوار هغه ویډیو راغله کومه چې موږ تاسو وکتله، ږیره خرولې وه، اوس ورپسې هم کوم علما حضرات دي یا تبلیغي حضرات دي هغه ورپسې لګېدلي دي، خواري ورپسې شروع کړې دی. همدغه خواري کوي چې انشاءالله شهسوار به واپس د دین طرف مایل کړي، هغه د تبلیغ طرف ته واپس مایل کړي او ټول ملګري ورپسې خواري او محنت شروع کړی دی. تاسو هم ورته دعاګانې کوئ چې الله پاک هغه باندې خصوصي رحم وکړي چې واپس هغه د خپل چې کومه دیني لاره وه هغې ته واپس راشي. تر اوسه پورې نه فلم جوړ کړی دی او نه سندره راغله.